افغان ځواکونو په ناړۍ کې 4 پاکستاني پوستې ونیولې. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنګ پر کرښه باندې د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونو پکې له پاکستاني پوځیانو پوستې 4 نیولې دي. دغه نښته چې نن له مازدیګر وروسته پیل شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې لومړی پاکستاني پوځیانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې په ځواب کې افغان امنیتي ځواکونو سخت ځواب ورکړ. سرچینې وایي چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې د افغانستان پر خاوره تاسیسات جوړ کړي چې افغان امنیتي ځواکونو او ولس یې مخه ونیوله. په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني ځواکونو شاتګ ته اړ کړي دي. همداراز ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو 4 پاکستاني پوستې 2 د شکی او ځینې نور تجهیزات هم نیولي دي. ویل کېږي چې پاکستاني ځواکونو خپلې ډاټسنې هم په سیمه کې پریښې دي. خو بل لوري ته ویل کېږي چې جګړه لا هم روانه ده او افغان ځواکونه مرستندویه سرتیري هم سیمې ته رسېدلي دي. د کونړ ولایت رسنیز دفتر همداراز وایي چې د پاکستان له لوري ډزې کېدلي چې امنیتي ځواکونو یې ځواب ورکړی دی. د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد صافی بیا وایي چې د کرښې له هغه غاړې د هوان مرمۍ راتوغول شوي چې یوه ښځه او یو سړی پکې ژوبل کړی دی.